همت د خپل ځان عادت وګرځوئ، ځکه د همت کولو سره د انسان ژوند جوړېږي. خو بې همتي خپله مرګ ده. په ژوند کې هغه کسان چې همت نه کوي، جهاد و جهاد نه کوي، هغه د مختجۍ سره مخامخ کېږي. او بدون د همت کامیابي او هدف ته رسېدل داسې دي لکه بېوزرو الوتل چې هیڅ امکان نه لري. نو په ژوند کې هڅه، مبارزه او همت ډېر زیات دی. د همتناک انسان په وړاندې لوی لوی غرونه داسې دي لکه وړې تیږې یا وړې شګې، خو د سست او بې همته انسان په وړاندې وړې وړې تیږې یا کاڼې داسې دي لکه لوی لوی غرونه. راځئ همت یو لوی زیور ده د انسان سره. له خپل همت نه کار واخلو تر څو خپلو موخو او اهدافو ته ورسېږو.